نجم کې فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرى. اما دا چې ځوانان د انحراف څخه وژغورل شي دوه د حل لارې موجود دي چې یوه د حل ټولنیزه لار او بله د حل فردي لار. د ځوانانو د انحراف د حل ټولنیزه لار په دې معنا ده چې کورنۍ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او د خپلو اولادونو سمې روزنې ته ډیره پاملرنه وکړي او د هغو شرعي حقوق پر ځای کړي. دا راز په ټولنه کې د مدارسو، مکاتبو، پوهنتونونو او منابرو له طریقې نه منظمې دیني، فرهنګي او ټولنیزې برنامې په لار واچول شي تر څو ځوانان د انحرافي افعالو نه بند کړل شي. همدارنګه حکومت باید هغه څه چې د ځوانانو د فکري روزنې باعث ګرځي په لاره واچوي او له هر ډول خرافاتو نه مخنیوی وکړي. اما که حکومت په خپله منحرف وي نو هغه به څنګه د انحراف مخه ونیسي. د حل فردي لاره د حل فردي لاره دا ده چې ځوانان شخصا په خپلو مسئولیتونو پوشي او د قرآن کریم او نبوي احادیثو په رڼا کې د خپل ژوند نه پوره استفاده وکړي او د وخت په ضایع کېدو کې ترې خیانت ونه شي. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوه نعمتونه دي چې ګڼ شمېر خلک پکې غبن یا خیانت کوي، یو صحت او بل فراغت دی. د خپل روغتیا نه هم پوره ګټه نه پورته کوي چې د الله عبادت پکې وکړي او په کم وخت کې چې فارغ دی هم الله ته نه متوجه کیږي، ځان په عبثو مصروفوي. نو ګڼ شمېر خلک دي چې هغوی په صحت او فراغت کې خیانت کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، بناء د انحراف څخه د ځوانانو د ژغورنې د حل فردي لاره لاندې موارد دي: ایمان، علم او یا پوهه، عمل، دعوت، اخلاق او ادب. دا به ټول په تفصیل سره انشاءالله په خپرونو کې څیړو. اول ایمان. ایمان د دین اصل او یا بنسټ دی چې اسلام ته د داخلېدو د کلي حیثیت لري. الحمدلله چې موږ ټول مسلمانان ترې په اول قدم کې برخمن یو او هر کار مو د ایمانی اصولو او ارکانو پر اساس ترسره کیږي او په طوفاني نړیوال سمندر کې زموږ لپاره مضبوطه کښتۍ ده. د انسان د خلقت اساسی موخه په الله جل جلاله ایمان راوړل او په هغه څه چې موږ ته رالیږلي یقین او باور کول دي او